د افغانستان او پاکستان د تازه پیښې شوې جګړې په اړه تازه معلومات. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. تېره ورځ 12 بجې د تیر په څېر یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ د بولدک په سرحدي سیمه کې نښته رامنځته شوې وه. په لومړیو کې ویل شوي وو چې د دغې نښتې عامل د سیمې خاردار تېرول وو، خو وروسته جوته شوه چې د دې پیښې عامل د سیمې خاردار تېرول نه بلکې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا فرضي کرښې ته نږدې د امنیتي پوستو جوړول وو. افغان امنیتي ځواکونو غوښتل چې په خپله سیمه کې امنیتي پوستې جوړې کړي چې دغه امنیتي پوستې د فرضي کرښې سره نږدې وي، چې د پاکستاني ځواکونو لخوا یې ممانعت شوی ده او په افغان امنیتي ځواکونو باندې ډزې شوي، چې له امله یې د افغان سرحدي ځواک یو عسکر شهید شوی او 4 نور زخمیان دي. د دې برید په جواب کې د افغان سرحدي ځواکونو لخوا د پاکستان 4 عسکر وژل شوي، 10 نور یې ټپیان شوي دي. که څه هم په لومړیو کې داسې ویل کېدل چې دغه پیښه د سیمې خاردار د تېرولو له امله رامنځته شوې ده، خو اوس راپورونه وایي چې دغه پیښه د سیمې خاردار د تېرولو نه بلکې د امنیتي پوستو د جوړولو له امله رامنځته شوې ده، چې افغان امنیتي ځواکونو په خپله خاوره کې پوستې جوړولې. دې ته ورته پیښه په ډنډ پټان ولسوالۍ کې هم رامنځته شوې وه. افغان امنیتي ځواکونو غوښتل چې په ډنډ پټان کې خپلو امنیتي پوستو ته سړک تیر کړي چې دغه امنیتي پوستې د فرضي کرښې سره نږدې پرتې وي، چې د پاکستاني ځواکونو لخوا مزاحمت شوی او چې له امله یې نښته رامنځته شوې وه، چې دغې نښتې څو ورځې دوام کړی و. د سپین بولدک په نښته کې دواړو خواوو ته تلفات هم اوښتي دي. دغه تلفات د پاکستاني ځواکونو د هوانونو له امله رامنځته شوي دي. دغه تلفات د افغانستان او پاکستان دواړو خواوو ته د پاکستاني ځواکونو د هوانونو د ورولو له امله رامنځته شوي دي. وروسته له هغې چې پاکستاني ملیشې ته دروند ګزار ورکول شو، پاکستاني ملیشې د بولدک پر عامو هیوادوالو او همدارنګه د پاکستان خواته پر چمن په شته بې دفاع مسلمانانو باندې د هوانونو ورول پیل کړل، چې له امله یې د افغانستان خواته هم ملکي تلفات اوښتي او د پاکستان خواته هم ملکي تلفات اوښتي دي. دا چې د دروند ګزار په لیدلو سره پاکستاني ملیشې په عامه ځایونو هوانونه ورول یو ستر جرم ده. یوازې دا نه چې د افغانستان خواته یې دا هوانونه وار کړي، بلکې خپله د پاکستان د چمن پر خلکو یې هم دغه هوانونه وارولي دي، چې له افغانستان څخه زیات تلفات یې د چمن خلکو ته اړولي دي. که څه هم د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي دي چې ملکي تلفاتو څخه پرته یې دغه برید ته جواب ورکړی، خو د دې برعکس پاکستاني ملیشو د افغانستان او پاکستان خواته هوایي میزایل توغولي دي، چې له امله یې دغه ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. له سیمې څخه ځینې خلکو رسنیو ته ویلي دي چې خپله پاکستاني ځواکونو دا هوانونه د چمن او سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو توغولي دي. دوی ویلي دي چې طالب پولساتي ځواکونه داسې هوانونه نه لري چې ویې کاروي. له دې ډلې څخه یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا د کارګرو مشر ده. نوموړي وویل دغه هوانونه چې رالګېدل دا د کلي له سیمو راتلل، یعنې دا په خپله د پاکستان حکومت لخوا په دې کورونو او منډیانو باندې راغورځول کېدل. دا لومړی وار نه ده چې په سپین بولدک چمن سیمه کې سرحدي شخړې رامنځته کېږي. د افغانستان او د پاکستان دغه نښته پرون 12 بجې شروع شوې وه چې ماښام مهال بنده شوه. هغه مهال دروازه هم بیرته خلاصه شوې، خو بېګا د چمن دروازه 4 بجې بنده شوې وه. اوس دا سمه نه ده معلوم چې نن ورځ به دروازه خلاصه وي او که به بنده وي. پاکستان د افغانستان سره تر ټولو اوږد سرحد لري. ډیورنډ سرحدي کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو لانجمنه سرحدي کرښه ده. همدارنګه د ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، د ننګرهار د والي او یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا د چورلکې په وسیله له صفري نقطو څخه لیدنه کړې ده. دا لیدنه چې د حصارک، شیرزاد، پچیراګام، هسکې مینې، سپین غر، دوربابا، نازیان، تورخم او لالپورې ولسوالیو په ځینې سیمو کې چې صفري نقطې لري ترسره شوې ده، چې موخه یې د صفري امنیتي برخو او دفاعي حالات څېړل او مسؤلینو ستونزې له نږدې اورېدل و. د یادې لیدنې پر مهال د ختیځ زون هوایي ځواک قومندان مولوي رحیم الله عمري، د جي ډي آی رئیس، د سرحدي لیوا او درېیمې پلې لیوا قومندانانو حضور درلوده. پورته یادې شوې ولسوالۍ چې له پاکستان سره سرحدي نقطې لري، د دې امنیتي او دفاعي حالات وڅېړل شي او د ناوړه حالات د رامنځته کېدو په صورت کې
د دغو سیمو ښه امنیت ونیول شي او همدارنګه دغه سیمو ته په ښه توګه اکمال رسول او نور اړوند موضوعات په ښه توګه ترتیب شي.